سلامونه د نن خبره نننی بحث ستړي مه شئ. د طالب استازو او د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ترمنځ د طالبانو او د امریکا ترمنځ د افغان سولې د خبرو نهم پړاو هم تقریبا پای ته رسیدونکی دی. ځینې راپورونه خو داسې وایي چې دا پړاو هم پای ته ورسېدو او حتی یو شمېر راپورونه داسې هم شته چې د سولې موافقه د امریکا او طالبانو ترمنځ نهایي شوې ده. په پښتو دري او انګلیسي ژبه باندې موافقه لیک چمتو شوی دی او د افغانستان ادارې ته چې ولسمشر غني ته راوړل شوی دی. دا خبرونه هم خپاره شو. خو د نن خبره په ننني بحث کې په دې غږیږو چې په 9 دور خبرو کې څه ترلاسه شول، د طالبانو له ادرسه څه وویل شول یا طالبانو په اړه څه روښانه شول، د افغانستان لپاره پایله څه شوه او راتلونکی څه ډول یو ډول موږ پیشګویي کولی شو. په بحث کې پر همدې غږیږو. دغه دوه ښاغلي راسره مېلمانه دي، د چارو ځوان شنونکی ښاغلی شریف الله ناصري صاحب او همدارنګه د چارو ځوان شنونکی ښاغلی بغداد ارماني صاحب. زه شکرالله پاڅون یم. تاسې دواړو ښاغلو ته ستړي مه شئ. په خیر راغلی. ښاغلی ناصري صاحب، نهم پړاو خبرې هم تقریبا ځینې راپورونه وایي چې پای ته رسېدلي، موافقه لیک هم په 3 ژبو سره نهایي شوی دی او د افغانستان حکومت ته راوړل شوی دی چې ګوندې دوی به وګوري، بیا وروسته به لاسلیک کېږي په یوه لویه غونډه کې. ځینې راپورونه دا هم وایي چې لا هم د دوی جلسې دوام لري. دغه 9 دور خبرو ته چې موږ وګورو د طالبانو په اړه څه روښانه شول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته قدرمن ارباني صاحب ته او د نکاس رادیو ټلویزیون ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او درناوی. پاڅون صاحب د افغانستان د سولې د پروسې تقریبا 11مه میاشت د دې ټولو تګونو پړاوونو د په اصطلاح د دې پروسې دا پوره کیدونکې ده. نن 11مه میاشت پوره کیږي. لله الحمد په 9م پړاو کې نتیجه تر دې بریده ورسېدله چې د متن په یو محتوا باندې هوکړه وسي. حتی نن په اواخرو کې د ورځې د موږ او تاسو څخه غږیږو تر دې 1 ساعت 1.5 یا 2 وړاندې د سوشل میډیا او هغه خلک چې د سولې په دغه پروسه کې تقریبا تر یو وخت ډېره بریده څارونکي دي، دا خبره کېدله چې نور هر څه تمام دي، یوازې د محتوا په متن باندې خبره ده چې څنګه جوړ شي. انګلیش، پښتو بیا او دري چې حتی په ژباړه خبره وه چې پښتو ولیکل چې بیا انګلیش ته وژباړل شي، که د انګلیش نه په هغه کېږي ژباړه کېږي چې هغه نقاط ترمنځ د هوکړې چې کوم غټ ټکي دي د دې په ژباړلو کې او د دې په تفسیر هغه کې بیا سبا ستونزه نه وي. تر دې بریده خبر رسېدلې چې خلیلزاد به دغه محتوا دغه متن البته محتوا تر اوسه د دې هغه نشي ایجابولی. دا به راځي کابل ته، د افغان ولسمشر او د ټولو سیاسي بودونو سره به کینی، نوموړي متن باندې به خبره کوي، نظر به ورکوي، د دې د ټولو انتقاداتو د دې د ټولو هوکړو او په اصطلاح د کم او زیاتیو په پام کې نیولو نه به وروسته نوموړی متن بیرته ځي. خلیلزاد بیا اخلي وړي به اول ته بیا په مشترکه پلاویسه، نه یوازې ورته طالب ویلی سو او نه یوازې ورته خلیلزاد، د دواړو البته د پلاو تر اوسه د دواړو څخه بین الافغاني مذاکراتو ته نه یو داخل سوي او په هغې درشل کې نه دی به کینی د افغان حکومت او د دې د سیاسي ملګرو او په اصطلاح د نخبګانو د سیاسي ډلو د ټولو نظریات به اخیستل کېږي، معقولې وړاندوینې او وړاندیزونه به په دې محتوا او په دې متن کې ځای کېږي او د یو قوي په اصطلاح پرېکړه لیک په توګه به دا لاسلیک کېږي د دواړو طرفونو نه. حتی په دې لاسلیک کې به ناظرین بین المللي ټولنه یو شمېر مخکښ هېوادونه به ټول استازي بیا ناست دي او نوموړی پرېکړه لیک به که موږ د طالبانو په دریځ غږیږو. په دې 9 دور مذاکراتو کې د طالبانو دریځ موږ څنګه تحلیلولی شو؟ څومره تغییر پکې راغلی دی یا طالبان اوس په کوم دریځ کې یادولی؟ پاڅون صاحب دا د جګړې یو اصل داسې تل همیش وخت نه که د تاریخ نه مطالعه کوي او بالاخره کې په دې یوه سلیزه دغه پیړۍ کې موږ راواخلو په تمام معنا باندې جګړیز لوري چې دي په خپل دریځ نه لرېږي. دا یو اصول ده چې جګړیز لوري خپل اهداف، خپلې غوښتنې، خپل مقاصد، خپله روحیه او خپل جنگي تکتیک او په اصطلاح خپل جنگي ابزار ډېر لوړ ټاکي تر څو پورې چې د خپلې غوښتنو ته د خپلو مقاصدو ته په نږدې ټکو باندې سره سلا شي. دا یوازې طالبانو نه، دا د ټولو جګړې لورو که هغه د افغانستان نه بیرون دي، که د وخت په سیمو په هېوادونو کې سره تکرار کو، یعنې تر دې وړاندې د ډاکټر نجیب الله د افغان مجاهدینو د مذاکراتو خبرو ته کلاړ شو، یا مثال د خبرې که په چیچن کې تاسې وګورئ، که په ازبکستان کې خلک وه، یا که تاسې د کشمیر ترمنځ ځینې خبرې او ټکي په دې تاریخ کې ګورئ. جګړې لوري
تل خپله روحیه لوړه ښي، خپل اهداف لوړ ښي، چې تر څو پورې خپل منځیو ټکو ته چې هغوی د غوښتنې تینه کړي یا دوی تقاضا لري چې هغو ته په نږدې حالاتو کې، او خصوصا د طالبانو مسله چې ده، طالب اوس هم داسې نه ده چې سل سلنه دی له خپل ځان نه لګیا ده. طالب باندې د یو بلې خوا نه فشار شته، او په کومې خوا نه چې فشار د هغه نقطه امریکې تر خپل ټول څار لاندې نیولې، او دا یې پرې منلې ده چې د سوله به کېږي، په دغه شرایطو باندې به کېږي، او ته که په هر طریقه باندې پاکستان ته خلص ویل شوي دي چې ته به لاس اخلي د افغانستان د داخلي چارو نه، د طالب له حمایې نه طالب به سوله کوي. همدا علت ده چې طالب د سولې په مذاکراتو کې په نهم پړاو کې، او خدای دې وکړي هر افغان پاڅون چې د سولې لپاره لیواله ده. په افغانستان کې انسان څه، یعنې دا خبره به مبالغه نه وي چې دلته څاروي، دلته د ځنګلو بوټي هم نور د دې ارمانجن دي چې له باروتو نه یوه پاک اکسیجن او پاکه فضا په اصطلاح ولري، پاک اکسیجن حس کړي. دلته خو انسانان څه کوي، دلته خو سیاسي مخالف څه کوي، دلته غیر د سفارتونو له اجیرانو نه چې د هغوی د بادارانو ګټې به نه خوندي کېږي، نور په دې 36 میلیونه زیاتو کم انسانانو کې چې هر څوک ده هغه د افغانیت ویاړ ولري، هغه په دغه خاوره کې د اوسېدو ویاړ ولري، هغه سوله غواړي، هغه سولې ته ضرورت لري. خدای سولې ته ښه ویلې، په قرآن عظیم شان کې ویلي چې ټول مؤمنان رونه دي، واصلحوا بین اخویکم، تاسو د ورونو ترمنځ سوله وکړئ، او داسې د خدای پاک دې ته ښه ویلي. دا د قرآن عظیم شان اصرار ده او ټینګار ده. سوله د افغانانو ضرورت ده، سوله به راځي، فقط دلته موږ ته مدیریت مهم ده، او موږ باید دا پیغام ورکو، خپل ملت ته ورکو، خپل سیاسونو ته ورکو چې د خپلو جزوي ګټو نه دې تېر سي، د افغانستان ملي مقاصد، ملي مرام، ترخې بدې او بیګانه پرسته تجربې چې کومې تکرار شوي، خدای ناخواسته د هغې ته بیا نه ورګرځېدو په پام کې نیولو سره دی دغه سوله ښه مدیریت کړي. موږ ته پروتوکولي سوله چې د سپین کاغذ په مخې دا نه ده پکار، موږ ته فزیکي امنیت پکار ده. فزیکي امنیت په دې معنی طالب دې راشي، خو یوازې د سیاسي طالب نه راځي چې بیا د سیاسي طالب دفتر، د سیاسي طالب کور د ما افغانو ځواک په غاړه چې دا ته ساته، بیا هغه طالب ته په عملي په جګړه ییز محاذ کې جنګېږي، هغه باید راشي طالبان سره لومړی افغاني پلاوی بین الافغاني مذاکرات چې کله کېږي، دلته یوازې حکومت دې نه پاتې کېږي، د ولس نخبګان، د مدني ټولنو نخبګان، سیاسي مخکښان دی بیا ټول کېني، او د موږ د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا ده چې دی ناسته کې باید ضرور دریم د افغان ولس دریم لوری طالب ته دې وویل شي د ټول اعلامیې پرتې دي. څومره وسلوال طالبان لري؟ 15,000. موږ او تاسو ټول د میډیا منځ خلک یو، له 18,000 تر 15,000 پورې په دې 10 کالو کې دا طالب وپنځېد، تلفات په خپل جای محاسبه کړه. 15,000 طالب نه 3,000 طالب باید وسله راوړي او افغان حکومت سره یو ځای شي. که داسې کېږي چې یوازې ملا عباس راځي، یوازې ملا برادر راځي او ملا رزاق راځي، دا څو ملایان راځي، دا سیاسي او اسلامي جنګیالي مې کې د هغه وسله راوړي. همدغه موضوع ته زر ته بحث ته داخلېږم. که موږ ته داسې طالبان راځي چې هغه سیاسي طالبان دي، کله په قطر ګرځي او کله په اروپا ګرځي، کله په بل ګرځي، نه، ما ته هغه طالب مهم ده چې هغه څنډه 3 میاشتو کې نه د مینځلې راکټې په اوږه ده، پیکای په اوږه ده، یا ما له ځواک سره جنګېږي. ما ته دغه طالب تر هغه سیاسي طالب ډېر محترم ده، مهم ده راته، ځکه د ده په راتلو کې د ما ژوند نغښتی، د ده په راتلو کې د ما د ژوند پروتوکول پروت ده، د ده په راتلو کې د ما د هېواد د بقا پروتوکول پروت ده. او دغه طالب چې راځي دا به بیا دلته که نظامي طالب نه راځي، زه د خپل یو ویونکي په توګه خپل ولس ته دا په ښکاره غږ کوم چې سبا دا نه چې دا ولس د نویو مکالو بدې او ترخې تجربې ته باجوخیل وګرځولی، او څوک نه وایي چې دلته څوک نه اوسي د ولس غږ یې پورته کړی وی. که موږ ته فزیکي امنیت راځي، فزیکي امنیت موږ خپل ولس ته په ساده ټکو تعریفوو. هغه طالب چې هغه په شیرزادو کې، په مرکیخیلو د شیرزادو کې، هغه طالب چې هغه په اچین کې، هغه طالب چې هغه د لوګر په کولنګار او ازره کې، هغه طالب چې هغه د زابل په دایچوپان، ارغنده او اتغر کې، هغه طالب چې هغه د هلمند په نادالي کې، هغه طالب چې هغه د روزګان په ګیزاب کې جنګېږي، هغه طالب د راشي سوله دې وکړي. دغه سوله مقدمه ده، دغه سوله د وطن په خیر ده. د دغه رقم سولې نه چې 15,000 وسلوال طالبان راځي، سلاک دي، او د دغه عظیم بیرغ ته سلامۍ باندې درېږي. 14 ځلې دې د اشرف غني حاکمیت تر دې قربان شي. 600 کرته دي دا وزیران نه، دا وزیران دلته کومه قواله نه لري، خو هغه طالب که دا په سیاسي لحاظ باندې یو لس لنګوټي راځي او په کابل کې د ملا متوکل او ملا بل چې د سفیر سلته و د دې غونډې راځي تشریفاتي، او د دې د کور امنیت، د دې د اجرو امنیت، د دې د دفترونو امنیت بیا په دې میړني افغان ځواکونو ساتل کیږي، او هغه محاذونه بیا بیرته بل خوا باندې ځي. دا سوله نه ده، دا یو پروتوکول ده. امریکا له جنګ بیا پخې باسي، امریکا د خپلو مقاصدو ته تر رسېدو یا نیمه
رسېدو وروسته خپل مسؤلیتونه راخلي د افغان حکومت یاچي او دا ملت او دا دولت او دغه ولس او دا زو ته به بیا د دغسې یو کربلا شي. تشکر، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ښاغلی ارماني صاحب، ستاسو په نظر څه ډول سوله کول پکار دی؟ او بل موږ که په دې بحث وکړو چې له امریکا سره په 2-3 مواردو باندې حتی 11 میاشتې وخت اخیستل کېږي، 9 دوره خبرې کېږي، لا هم نهایي شوي نه دي. ځینې خبرونه د طالبانو له ادرس سره ردېږي چې ګوندې سولې موافقه نهایي شوې ده یا لاسلیک شوې ده یا د لاسلیک لپاره یا د کتنې لپاره کابل ته انتقال شوی دی، را انتقالېږي. څه ډول وضعیت موږ څه ډول تحلیلولی شو؟ څه ډول سوله کول پکار؟ مثلا ناصري صاحب وایي چې ما ته دا جنګیالي دې راشي، نه دا چې د قطر دفتر مشران دې راشي یا د طالبانو د کوټې شورا دې راشي، بله شورا دې راشي. اما ما ته هغه جنګیالی پکار ده چې راکټ یې په اوږه دی، پیکه یې په اوږه ده، کلاشینکوف یې په اوږه دی، افغان ځواکونو سره جنګېږي. اصلا سوله چا سره کول پکار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پاتون صاحب، تاسو ته ناصري صاحب ته او د انعکاس تلویزیون همکارانو ته اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. یو شی چې په دغې خبرو کې د افغانستان په ګټه باندې او د افغانستان خلکو ته خوشبین دي هغه دا دي چې د دغې سولې خبرو څخه وړاندې موږ په داسې یو جنګي حالت کې وو چې دلته هر هېواد غوښتل چې جګړه وکړي او هغه هم نیابتي جګړه وکړي او د یو بل په ضد باندې وکړي، پاکستان او که ایران او که هند او که امریکا او که وروسته او که بل او که بل. خو لیکن د دغې سولې د خبرو څخه وروسته تر اوسه پورې یو ذهنیت انتقال شولو ولسونو ته هم د دولت مخالفینو ته هم دولت ته هم چې دلته یو سولې ته ضرورت دی. یعنی دلته هغه فکر رامنځته شو. پخوا دا فکر موږ سره نه و، خلکو سره هم نه و. خلکو په داسې فکر کړو چې افغانستان دی او همدغه 40 کاله کېږي او دا جګړه پکې روانه ده او جګړه به همداسې وي. خو لیکن اوس افغانانو سره یو فکر پیدا شولو، یو امید سره پیدا شولو چې که موږ 40 کاله یا 20 کاله هلته جنګ وکړلو نو انشاءالله دغه د سولې خبرې شروع شولې او بالاخره موږ به یوه ورځ سولې ته رسېږو. دا د یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې دولت او مخالفین دواړه په دې باندې پوهېږي او پوه شول چې جنګ زموږ په ګټه نه دی، جنګ د بهرنیانو په ګټه باندې دی. په دې 16 کالونو کې دولت سره دی چې ډېر امکانات ورسره وه، خو بیا هم ټول افغانستان دوی مطلب دی ونه نیولو، ټول افغانستان یې تصفیه نه کړلو، ټول افغانستان یې د خپل تحت اثر لاندې او د خپل دغه لاندې رانه وستلو. خو مخالفین هم په دې پوه شول چې په 16 کالونو کې سره دی چې موږ سره امکانات وه، موږ ته قسم رنګارنګ هېوادونو موږ ته امکانات لاس کې راکړل، خو موږ په ټول 40 ولایتونو کې تر اوسه پورې یو ولایت هم ونه نیولو. یوه ولسوالي که موږ نیول یو ورځ به ورځې لپاره موږ نیول ده او بېرته موږ څنګه لاسته ورکړې ده. خو په مقابل کې موږ ډېر جنګیالي او ډېر شهیدان، ډېر خلک او ډېر مطلب ډېر پرسنل موږ د لاسه ورکړي دي. دا د موضوع. بل د پاکستان او د ایران هغه وفا او جفا هم ته تاسو وګورئ چې په دغې د سولې خبرو نه وروسته په پاکستان کې څومره طالبان د آی اس آی د خوا نه ووژل شول او ولې وژل شول. دلته د آی اس آی پالیسي دا ده دغه 40 کلونو کې چې دلته کوم یو څوک سولې ته غاړه ږدي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو لپاره خبره پورته کوي هغه ترور کېږي، هغه که په داخل د هېواد کې وي او که مطلب دی که په پاکستان کې وي. په پاکستان کې په حیات آباد کې یا په خپله باندې په کوټه کې دغه مسله چې رامنځته کېږي دا ټول هغه څه وه چې دغه خلک هغه سولې ته خوشبین وه. په خپله ملا برادر اخوند چې دا دونه وخت بندیخانه تېره کړله ولې په څه خاطر باندې هغه غوښتل چې سوله وکړي، خو دا چې د هغه سره بیرته خبرې وشولې، بیرته د هغه د مجبوریتونو نه استفاده وشوله او بیرته مطلب د قطر ته ولېږلو، بیرته د هغه دغه وشولو. نو یوه خبر ده او هغه دا ده چې اوس طالب هماغه پخوانی طالب نه دی. بله. اوس په هغه فکر هم نه دی. هغه څه چې غوښتل اوس هغه سیم نه دي. اوس طالب یوازې د پاکستان د واک لای نه دی. اوس طالبانو روابط پیدا کړي دي په د سیمې په سطح باندې. دلته روسانو سره روابط دي، ایران سره روابط پیدا شوي دي، تر چینه پورې، تر نورو هېوادونو پورې، تر عربي هېوادونو پورې، تر دې پورې همدغه شوي دي. او بل خبر دا ده چې دلته اوس ګاونډي هېوادونه او جمع امریکا په دې پوهېږي چې دلته په دې سیمه کې د امن ضرورت دی. دلته تاسو وګورئ امریکا په میلیارډونو روپو تاوانونه وکړل، خو نتیجه کې څه شو؟ نتیجه کې خپل عسکر د لاسه ورکړل، خو په مقابل کې هیڅ ګټه یې ونه کړله. اوس امریکا هم په دې پوهېږي چې جنګ کې زما ګټه نشته دی، پاکستان هم په دې پوهېږي چې جنګ کې زما ګټه نشته دی، نور هېوادونه هم په دې پوهېږي او خپله باندې د دولت مخالفین او دولت هم په دې پوهېږي. نو تقریبا د سولې لپاره یو څه نه څه هغه دغه رامنځته شوی دی، یعنې داسې امید رامنځته شوی دی چې هغه وړاندیزونه چې پخوا به دوی کول او د دولت هغه د منلو ته آماده نه وو یا
منلې نه شوله نو تقریبا په هغې کې به تغیرات رامنځته کوي او یو هم په خپله دولت هم په خپله باندې ځینې ډېرو شیانو ته دغه شوی دی خو لیکن یو شی چې هغه زمونږ ګاونډیان ورباندې تاکید کوي هغه د موقت حکومت جوړېدل نه ده چې موقت حکومت به جوړېږي موقت حکومت خو افغانان د دې دپاره یو ډېره ترخه تجربه لري د ډاکټر نجیب الله د سقوط څخه نیولې تر طالبانو پورې په دغې دوره کې چې کوم وحشت وشو کوم بربریت وشولو هغه د موقت حکومت پایله وه د هغې په نتیجه کې رامنځته شوله ده نو اوس موږ هغه د اویایمې لسیزې تکرار نه غواړو موږ هغه بدبختي نه غواړو دلته د موقت حکومت ته هېڅوک آماده نه دی دلته که چېرته امریکا وي او که نه وي دلته که اروپا وي او که نه وي دلته که نور هېوادونه وي او که نه وي دلته که متحدې وسلې وي او که نه وي خو افغانان به د خپل حکومت څخه د دې په خاطر باندې چې خپل عزت خوندي وساتي خپل سر خوندي وساتي خپل مال خوندي وساتي د خپل سر په بیه به د خپل حکومت څخه دفاع کوي او د حکومت یو بله مسله هغه د ناصري صاحب اندېښنه ده چې هغه دا ده چې موږ ته جنګي طالبان پکار دي نه د سیاسي طالبان نه د شوراګانو طالبان نه د قطر طالبان نو اوس فکر کوي که سیاسي طالبان سره خبرې وشي د جنګي طالبان د دوی په خوله دې کېږي وسله نه ږدي نه اوس خو داسې دی ښه یو خو دومره په منظم شکل په افغانستان کې احزاب نشته که چېرته دغه په داخل د حکومت کې په داخل افغانستان کې دا کوم سیاسي احزاب دي دا هم په خپله باندې دونه نه دي چې د ګوند مشران کومه پریکړه وکړي د ګوند ټول پرسونل به هغه څه مني اوس طالبانو په اړه اوس همدا خبره خو کومه اوس تقریبا د طالبانو په صفوفو کې په طالبانو په خلکو کې هغه روحیه چې پخوا وه اوس هغه موجوده ده ځکه هغوی په دې پوه شوله چې زما مشران په قطر کې ناست دي په دوبۍ کې ناست دي هلته د ښه ژوند لري هغه ماډرن ژوند لري تاسو فیسبوک وګورئ د هغوی عکسونه وګورئ د هغوی خوراکونه وګورئ د هغوی شت وګورئ تاسو په روسیه کې د هغوی سفرونه وګورئ نو آیا دغه طالبان چې دغه مطلب جنګیږي هغوی په دې نه پوهېږي چې مطلب زه دا جنګ ولې کوم د څه دپاره کوم آیا زه د ملا عباس نازي دپاره وکړم یا ملا برادر دپاره وکړم د هغه د ژوند دپاره د هغه د زامنو دپاره وکړم د هغه د کورنۍ دپاره وکړم اوس هغه هم په دې پوهېږي خو لیکن ځینې مجبوریتونه دي خو که چېرته اوس هغوی په دې ویرېږي که زه دا وسلک دم د تسلیمۍ په معنا ده او یا هم مطلب دی که زه وسلک دم زه بندي کېږم خو که چېرته داسې تضمین موجود وي یا دغه موجود وي نو انشاءالله زه په دې باندې باور لرم چې دغه خلک به نور د دغه خلکو تر دې وړاندې حزب اسلامي چې سوله وکړه دا غوښتنه ترېنه وشوه چې وسله پر ځمکه ږدي آیا وسله پر ځمکه کېښوسته ګوره خو خبره دا ده ګوره دا اصل کې د دولت پالیسي په خپله باندې دولت ته نه دي غوښتي که دولت په هماغه وخت کې غوښتي وي خو دولت باید دا شی غوښتی وي چې او دا شی باید تسلیم کړی وي تر هغې پورې لاسونه باید نه وي شوي تر څو باندې دا کار نه وي شوی اوس هم د هغې د تجربې په اساس باندې ګوره غلطي هر انسان کوي خو غلطي تکرار چې دی که نه دا کمکل خلک کوي غلطي وشوله کار کم ته خو په راتلونکي موافقه کې په راتلونکي تړون کې په راتلونکي څوک په تړون کې باید دا شی ملت ته واضح شي هم جنګي طالبان هم په خپله سیاسیون دواړه باید په خپله باندې د حکومت ته غاړه کړي او پاتې شوه د ناصري صاحب خبره باندې زه یو خبره کوم د جګړې خبره دا که طالبان له منځه ځي نو که چېرته سیمه کې سیمې هېوادونه نه غواړي دلته امن راشي یو بل څوک پیدا کوي یو بل نوم باندې پیدا کوي یو بل په نوم باندې پیدا کېږي خو یوه خبره دا ده چې نور افغانانو ته پکار دي هغه افغانانو ته چې هغه په مخالفه خوا کې دي که هغه طالبان رونه دي که هغه دولت دی که هغه عام خلک دي دوی دې په دې وپوهېږي چې نور دغه بدبخته هېواد سولې ته ضرورت لري دلته خلک اړېدلي دي دلته خلک مظلومان دي دلته یتیمان دي دلته کونډې دي دلته رنډې دي دا وطن ډېر در په در خاورې په سر دی او دا چا در په در کړلو دا سیاسیونو در په در کړلو دا د شرق او د غرب او د پاکستان او د ایران او د هند جاسوسان در په در کړلو هغوی ماډرن ژوند لري هغوی عصري ژوند لري د هغوی زامن په اروپا او په امریکا کې پوهنتونونه وایي هغوی د ایشو شت کوي پوه شوه خو زما زوی پکې مړ کېږي تا زوی پکې مړ کېږي بل زوی پکې مړ کېږي دغه ملت په دې باندې وپوهېږي چې نور دغه سیاسیون چې دي دا زموږ سیاسیون نه دي دا پردي خلک دي دا د جنګ دویم جنګ جهاني څخه وروسته د سی آی ای د کې جی بي د آی اس آی د راوا خلک دي دا هغه خلک دي پوه شوه دوی وروزل دي د ملک تباهي دپاره وروزل نور د خدای ته وګوري رسول ته دې وګوري دوی په خوله باندې عمل نه کوي دوی په خوله باندې غږېږي نه دلته موږ سیاسیون نه لرو دا ټول هغه جاسوسان هغه مدارین دي چې موږ د اسلامیت په نامه موږ د افغانیت په نامه موږ د هېواد پالنې په نامه موږ د دیموکراسۍ په نامه موږ د پښتونستان په نامه موږ په قسمه نومونو باندې وغولولو موږ یې مړ کړو موږ یې تباه کړو موږ یې برباد کړو یوازینۍ لاره دا ده چې طالب وروره حکومت وروره سرباز وروره پولیس وروره سرندوال وروره قاضي وروره ژورنالیست وروره راشه د خدای خاطر وکړه نور د دغه سیاسیونو خبره مه منه نور د پاکستان خبر مه منه د امریکې خبر مه منه د بل خبر مه منه راشه د خپل ورور سره سوله وکړه د خپل ورور سره کښېنه او دغه بدبختي او دغه بدبختي ته د نورو پای ټکی کېږده او که نه ستا ښځه به هم سبا کونډه وي زما ښځه به هم کونډه وي تا ښځه به هم سوال کوي زما ښځه به هم سوال کوي تر څو پورې چې موږ دغه سیاسیونو
دا د شرق او د غرب د جاسوسانو د تخت اثر لاندې یو دوی خبره به منو زمونږ ښځې به سوالګرې وي زمونږ لورګانې به سوالګرې وي زمونږ زامن به سوالګر وي او د دوی بچیان به سبا په همدې ملک کې وزیران به وي رئیسان به وي والیان به وي حاکمان به وي پیسې به ورسره وي شوشت به هم کوي تاسو څو ګورئ په دې کابل کې په دې ننګرهار کې په دې دغو کې د همدغې جاسوسانو خلکو دا زامن په کوم شکل باندې ګرځېږي په کوم شکل موټر ورپسې دي په کوم ډول په کبر غرور باندې ګرځېږي څومره لارې دوی بندي کړي دي اوس هم موږ لګیا یو پوه شئ که نه په 20 قرن کې لګیا یو که نه اوس هم زه د حویلیو تابعدار یم اوس هم زه د سیاسیونو طرفداري کوم اوس هم د هغوی صفت کوم اوس هم په فیسبوک کې د هغوی عکس باندې افتخار کوم اوس هم ورته اتل ویم اوس هم ورته ملي قهرمان ویم د خدای بدبخته قومه اوس خو پوه شئ 40 کاله ورته 40 کاله کې د تا پلار چې شو تا نیکه چې شو تا ورور چې شو تا ټول د پاکستان د ګټو ښکار شو د هندوستان د ګټو ښکار شو د امریکا د ګټو ښکار شو نور خو بس دی ښه خبر دا ده چې موږ په خپلو منځونو کې سره کینو او په خپلو منځونو کې یو بل ته بښنه وکړو دا زموږ افغانستان دی دا د دغې عام ولس افغانستان دی دا د دې ملت افغانستان دی او د خپل افغانستان دپاره د خپلو ملي ګټو دپاره د خپلو خویندو د خپلو ورڼو دپاره څنګه وکړو یو بل ته لاسونه ورکړو او یو بل ته بښنه وکړو. خوشحال عثمان ښاغلی ناصري صاحب په دغه پوښتنه چې ارماني صاحب ته مې وړاندې کړله مثلا د طالبانو سره او د امریکا او طالبانو ترمنځ ګډ مذاکرات په 2-3 ټکو باندې متمرکز و 4 ټکو باندې بهرنیو ځواکونو وتل افغان خاوره د بهرنیانو په ضد نه کارېدل او اوربند او بین الافغاني خبرو ته د دوی راضي کېدل 4 مسایلو تقریبا دغه لوی بحث خو په افغانستان کې چې موږ بحث کوو د طالبانو سره بحث کېږي نو فکر کوم د موارد به څو ته ورسېږي هلته یې 9 میاشتې 11 میاشتې وخت اخلي او دلته دا مذاکرات کېږي کلونه به ونه نیسي دا به ډېر ښه که کلونه ونیسي بله یو ارمان د سړی کوي د ارمان خبرې دي د ارمان وینا ده چې دا موږ د پښتو ټولو کتابونو کې په مقدماتي هغو کې لیکلو سرلیکونو کې هم چې ګورو مشترکه متحدې خبرې دي د ما مو ډېر ښه ارمان و که د ارماني صاحب مو که د فیض ځلان دسې که د شفیع اعظم دسې طالبانو مستقیما ویندویان دي که بل د ارمان په نامه باندې ډېرې ښې خبرې لري یو تخنیکي بحث داسې په یو شي کوو او دا اوس داسې وخت را رسېدلی چې موږ دلته د ارمان د ښه ارمان لرلو تر څنګ ښه تخنیکي ټیم ولرو چې د سولې د پروسې د ښه مدیریت لپاره طرحې وړاندې کړي لکه تاسو ډېره ښه یادونه وکړه 4 موارد دومره وخت یې ونیو دا چې ته طالب بین الافغاني مذاکراتو ته کښېنئ په بین الافغاني مذاکراتو کې دلته د حکومت ویش دا څومره ستونزې لري صحیح ده دا یې خپله یو اړخ ده هغه خلک چې طالب ادا کوي چې ما په کولاب واړول په کولاب مې وسپارل تا دلته تې اتلان کړه څوک دې مارشالان کړه څوک دې اتلان کړه هغه خلک چې په کورونه په لاس کې نیولي او د ما د 4 او 5 ډاکسونو نه تښتېدل هغه نن بدماشان دي دلته په میلیونونو ډالر لري په میلیونونو ستړي خوارۍ جوړ کړي دا طالب ته د هغه تښتېدلي بدماش او هغه مصنوعي اتل سره په قناعت څنګه کښېنئ دلته یوې ډلې ته ضرورت ده چې هم به له طالب سره منطقي بحث کوي هم به د افغان حکومت له ځینو نورو سره منطقي بحث کوي دلته 18 کاله د شپني عملیاتو په نامه د یو شمېر انسانانو وینې توی سوې خو دلته 18 کاله په لویو لارو کې د یو وادي سرباز بیچاره چې دی له ډېر لرې ولایت نه کور تر په بعد د 6 میاشتو رخصتۍ راځي ګناه یې دا ده چې دا په ملي اردو کې سرتېری ده یا په پولیسو کې سرتېری ده یا په امنیت ملي کې سرتېری ده طالب جان په دې نامه له لارې کته کوي چې ته د یو اجیر او غلام نظام سره کار کوې نن دغه اجیر او غلام نظام خو د په وینا په ځای پاتې شو خپله خلیلزاد او ډونالډ ټرمپ سره مستقیما کېناسته هېڅ مذهبي صبغې ته دی ونه کتل یعنې دا ټول تخنیکي بحث ته ضرورت لري چې ټولې خواوې راواخلي دې باندې یو محتوا تیاره شي دواړو درې واړو لورو سره خبرې وروسته له ذهنیت سازۍ ګوره خبره ته کوم د دغې سولې راتګ دا هم داسې عادي نه ده چې چمبې راوخله وطنه مور یې د غټ غټ بیرغونه په دې ښار کې وتړه او منډې وهه سوله راغله د سولې معنا دا نه ده دلته خلک سره پاڅون صاحب خو کړي دي دلته خلک وژلي په یو کلي کې یو راپاڅېدلی بل په دې نامه چې ته په نظام کې کار کې هغې شهید کړی آیا د دوی د هغې زړونه څنګه سپینه تا تېره ورځ یو خبره مو چې یو زوی لګېدلی پلار یې په دې خاطر وژلی چې دولت پلوی دی یعنې دغه ټولې خبرې چې ته راخلې او غواړې چې دغه سوله په یو ملي بحران باندې بدله نه کړي په یو خدای ناخواسته په یو ملي غمي ځای وانړی دا به ذهنیت سازي سولې ته کېږي دلته به عامه پوهاوی کېږي دلته به طالب هم له خپل ټټو کته کېږي دلته به حکومت سره هم دا خبره کېږي چې څنګه کېدلی سي د ټولو خواو منطقي اړخونو په پام کې نیولو سره د افغانستان د 18 کلن دیموکراتیک جریان د عزت ته په پام کې لرلو سره چې کله دوی توافق ته رسیږي بیا به د عفو یو عمومي اعلان کیږي
حکومت به د عفوې نه وروسته دا به ښه خبره نه وي چې موږ یې اوس ښکاره کوو. حکومت به داسې ټکي وضع کوي که هر چا په هر چا باندې په دې جرم لاس جګ کړه چې دی په حکومت کې یا دی په مخالف لوري کې ما سره ظلم کړی، هغې لپاره به یو جدا یو څه مجازات ټاکي. له هغې نه به وروسته دا ولس بیا سره په دې سوله کې نه خوږېږي. موږ ډارېږو په دې چې د سولې په نامه سره خوږ نسو، موږ ډارېږو په دې چې د سولې په نامه یو بل بحران ته داخل نسو، ځکه د موږ ډېر مکار او هوښیار دښمن چې یوازې د افغانستان په نامه د جهاد په نامه د اسلام په نامه باندې دا رامنځته شوی یو مملکت د اسلام هم برباد کړ. فقط دا اقتصادي چقرب کې صبر د جبونه وایي. 40 کاله د افغان جهاد په نامه باندې د عربي شیخانو او د امریکې او د ټول غرب جبونه وایي. او په اوس وخت کې بله پروسه چې د چین سره ګوره د پاکستان د هند مسله څنګه راپورته شوه کشمیر سره. پاکستان د چین سره ډېره دلچسپي وښوده. چین، مسکو، ایران، پاکستان یو اتحاد جوړ کړ چې د امریکې لپاره څنګه سردرد جوړ کړي. په دې 2-3 کالو کې طالب ونیو، له دې خچې ګوتې ونیو لکه ماشوم چې نیسي، غښتلی که امریکا متوجه جي 2 کاله ورته صبر وکړو چې دغه پروژې په کومه خوازي. د یې کورې ودانې خلاصې وکړو، یو څوک یې ورته پیدا کړو په یو بل نوم باندې چې کله پوه شول چې دا نه مهارېږي ځکه طالب نیم مذهبي ده نیم فکري ایډیالوژي د دې قام پکې ده. دا سره راپاڅېد چې کله پوه شو ناکامېږي فوراً د مذاکراتو مسله یې راکش کړه. دې بلاک لپاره هلته هند ته ویلې چې ورځه پې هند راغی د کشمیر ازادي سلب کړه. پاکستان ته ویلې دقه دې ساحې دي. خلک وایي یو څو عقدایان یو څو بې منطقه خلک چې د ولسمشر خبرې ابروز کوي چې پاکستان چېرته منځوي ده. ورورانو دا منځوي خو څه اوس د هغه اسماعیل شاهي ډرامه نه ده چې موږ یې تاسو ته په سکرین پلی کړو چې تاسو دا وګورئ. پاکستان ته ویلې چې کشمیر پاکستان خپل ټول حیثیت له لاسه ورکړ. پاکستان 5-6 مارشال الله او کرفیو چې لګولې وي د هغه ټول حیثیت سیاسي حیثیت له منځه تللی. کشمیر یې ترې نه ونیو، سره کرښه ورته واچولې. دویم ځل د راسن د بټ آباد د نظامي اډې او د اسلام آباد خیر نشته. ورته ویلې امر کوه صاحب زه خو ټول عمر پیدا شوی دی تا د ملګري له کاله نه انګلیس نه یم. ورته ویلې اوس زه سوله غواړم. په افغانستان کې د ما په خې په کومه رقم جګړه کې په کوم مکر د دوستۍ په نامه راایساري کړي دا به څنګه سره کوو. په 11مه میاشت په 11 میاشتو کې د دې خبرې نسبتا امریکایان ښه ډیپلوماتان دي، په دې کې شک نشته. خلیلزاد دا ماموریت ډېر بیړنی ونه کړ. که نه دا را سره شرط وي لکه زه چې دا راواخلم دغسې سره راوجاکم چې سوله وشوه دا سوله به اعلانېده. څوک وایي چې دا سوله د CIA او د ISI په پنجو کې نه وه؟ څوک له دې نه منکرېږي؟ دا د ټرمپ هر ځل دا خلک وایي احساساتي ده او دا ده او دا ده. موږ ملت کې سیاسي قوه نشته ده چې راپاڅېږي د ټرمپ خبرې تعبیر کړي. ټرمپ چې وایي چې زه په یو جمعه کې که وغواړم هر څه کولی شم. دا موږ او تاسو ته ډېر ښه نقل راکوي، خو دلته یو سیاسي قوه نشته، یو سیاسي نورو نه لرو، یو انسجام نه لرو چې راپاڅېږي. دا اوس وخت کې د سولې خبرې روانې دي. افغان ملت لکه یو یتیم کور، یتیم ماشوم سیاسي اخته دي، لګیا دي د خپلو ګټو د خپلو وظیفو د خپل د ریاست جمهوریت په چوکیو باندې سره اخته دي. دې وخت کې باید په دې لویو ښارونو کې 10,000 کسیزه ملي اجماعګانې راست شوې وی، که ملي نه کې د سیمه ییزې شوې وی د ولایاتو په کچه باندې خلکو باید دلته ملت پاڅېدلی وی، خپلې کرښې دنیا ته ورمعرفي کړې وی چې وروره د ما په سوله کې دغه کرښې دي. زه به بیا هغه وخت کې جنرال اسلم بیک راته دا ځل به دا نور نظامي پاکستانیان نه راځي، د ما سوله به بین الافغاني سوله ما طالب که سره خوږ کړي دي، که پرون د مذهب په نامه کوله او د غیر مذهب په نامه کوله، نن که دی ما سره د افغان په نامه کېني ما خپل ورور ته غېږه خلاصه ده. مدیریت زه چې وایم چې د سولې د روانې پروسې مدیریت دغې ته وایي. په قندهار ده به هم دغه پورته شوی معلوماتات د پیپسۍ بوتل به هلته جګ کړی وی. اسماعیل خان ټول عمر چلتار تړلی د ایران غلامي کړې ده، د اسلام په نامه باندې د بانکونه او جوبونه لوټ کړي، د به له دې جینه غږ پورته کړی وی. د عبدالله خیل او د غني خیل دې خلکو به د کابل نه پورته کړی وی. زه ولسمشر خو د ولسمشر په توګه نشي کولی، وایي خنډونه پیدا کوي. اصلا پاڅون صاحب سیاسي خیلو او مشرانو سره په دې مملکت کې اراده نشته. په دې مملکت کې اراده دا ده چې ملت څنګه وپلوره قدرت ته لاره برابره کړه. که نه دوه بسم الله په دا ننګرهار کې ولې دا د یو شمېر سیاسي خیل دا کار نشي کولی. همدغه بحث چې وکړو ډېرې بېلابېلې خواوې د پکې یادې کړې. ښه هغه کسان چې د طالبانو په وخت کې طالبان په راتګ سره دوی په کولاب او په بلو ځایونو باندې سره واړول یا دا وطن یې ترېنه پاک بیرته طالبانو نظام ړنګ شو، بیرته راغله، اوس اتلان شو، میلیونران شو، میلیاردران شو، د قدرت د کتلې غوښنه برخه شوله. صحیح که طالبان سوله کوي دوی سره په څه جوړېږي؟ همدغه څلورو مواردو دوی بیرته په کولاب اړوي، دوی بیرته په اتلانو نه بیرته راکمزوري کوي. نه به هغې کولاب ته ځي او نه به دی بیا سرګودي ته ځي. که نیتونه سره پاکي، اخلاص سره وي او سوله کېږي. ډاکټر صاحب عبدالله د مهرباني وکړي خپل ټول دا مصنوعي بدماشان به کښېنئ ورته به وایي زور او قوت د هر چا معلوم شوی.
پاتون صاحب ته به هم یا په شپږم کې وي او یا به اووم کې وي او موږ هم په همدې حالات کې بله. خو چې دغه طالبان راننوتل دا مسله قوه نه وه ولاکه لا اتو ډاکسونو نه زیات ونه هونه دغه جلال آباد هندوانو پیګولان وشیندل او دا قمندانان صاحبان څوک داسې وتښتېدل څوک داسې څوک چې په دې لاره لاړل ژوندي پاتې سول هلته ورته په ډکه کې سړی ناست و او وروره ګله ټولې ښه سره برابر کړه دې مملکت کې د زور دا نتیجه ورکړه سوې چې په زور او په بدماشیو باندې هېڅوک نه واک ته رسېدلی نه خپل ارمان لاسته راوړی ټول به سره کینی چا چې 18 کاله د امریکې د ټولو کمپاونډونو د دا به څوک کینی سید دا خو دغه افغاني مذاکره هلته ورته کس ناست هلته ورته کس ناست د خلیلزاد ورته کېنولی هغې ته په د قدرت په توګه نه ګوري که دا څوک خلیلزاد ورته ناست ده بله خبره دا ده د امریکا فشار به کینی د امریکا فشار څه نه وی طالب تا سره 10 کاله نور هم نه کېناسته ته په دې پوهېږي ولې چې شی رانازل سو چې پرونه پورې زه مرتد وم او نن سوچه مسلمان سوم دا کم اوه او کم پیغام راغی چې پرونه پورې ما سره جګړه روانه وه نن په د هغې فرمودې په اساس ما سره جګړه ناروا ده پاڅون صاحب د سولې لپاره موږ نیتونه نه بدوو که ډېرې سپینې واضح خبرې کې خبره بله خوازي موږ څه وایو طالب ته هم وایو حکومت ته هم وایو سیاسینو ته هم دا وایو چې چمبې ته هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم معظمې نه مدینې منورې ته او وړو نجونو ورته له خوښۍ نه چمبې راواخېستلې او ویې وهلې تاسو دا ومنئ چې افغان ملت نور د دې سولې لپاره دغه رقم د خوشحالۍ نه چمبو راخیستلو ته مجبوره ده وکوي په هر حالت کې سوله غواړي په هر حالت کې سوله غواړو سوله به کېږي ارمان مو ده خبر هم دا ده چې دلته باید یو ځواک داسې یو مدیریتي چې د موږ سوله خدای ناخواسته بیا د عبوري حکومت په حالاتو ته لاړ نسي د موږ سوله بیا هغه حالت ته لاړه نسي چې د اسلام آباد له هوایي ډګر نه د جلال اسلام بیک او د جاوید ناصر په ملګرتیا باندې خلک راپاڅېدل کرنیلان او دلته راغله دا ځل به دا تېروتنې او افغانان مننه تشکر ښاغلی ارماني صاحب مثلا ته امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک شوه او دا مسله نهایي شوه مسله بین الافغاني شوه که طالبان کابل ته راځي او مذاکره کوي په وړاندې هغه د چلنج مهمې نقطې به څه وي د چلنج مهم سرحدونه به یې څه وي د چلنج مهمې جبهې به یې څه وي چې دوی سوله ننګوي د دوی سوله تحریک اچوي او دا کشمکش به کلونه نیسي په دې باندې خو موږ ټول پوهېږو چې دغه 40 کاله نه نیول تر اوسه پورې دا جګړه زموږ جګړه نه وه دا د شرق او د غرب جګړه وه دا د ګاونډیو هېوادونو جګړه وه خو موږ افغانان پکې په یو نامو په بل نامو پکې استعمال شو همدا اوس هم دا جنګ هم ولاکه زموږ دی او دا سوله هم ولاکه زموږ ده سوله موږ ته بل څوک راولي او دا جنګ هم بل چا راغوستی دی بله په دې تېرو 20 کالونو کې صحیح ده چې موږ په طالبانو باندې نیوکه کوو خو تاسو د حکومت پالیسۍ وګورئ تاسو د لومړي سره د حکومت چې د کرزي صاحب او بیا د ولسمشر د فقیر صاحب او دا خلک تر اوسه پورې دوی دغه د سولې په نامه باندې دا کوم کمیسیونونه جوړ کړي دي تاسو په هغې باندې داسې وګورئ چې هغوی آیا دغه کمیسیونونه د سولې لپاره مناسب وه دا کوم مشران چې دوی لپاره ټاکلي وو دا مناسب خلک وه ته وګوره د طالبانو قاتل راوله د طالبانو سره په جنګ کې ښکیل سړی راوله هغه مشر راوله او د سولې د کمیسیون او د هغې مشر یې وټاکه او بیا طالبان ته وویل چې دې سره ته سوله وکړه آیا دا امکان لري یعنې په خپله باندې حکومت کې هم ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي هغوی هم نه غوښتل چې ځینې کړۍ پکې حکومت کې وي هغوی نه غوښتل چې سوله وشي ځکه ته سپیکر وکړئ هغه چا چې 40 کاله جنایت کړی هغه چا چې 40 کاله غصب کړی هغه چا چې 40 کاله قتلونه کړي هغه چا چې دغه ملت خرڅ کړی دی او د میلیاردونو روپو خاوندان شوي دي که سبا دلته یو ملي حکومت او یو اسلامي حکومت او یو پرمختللی او مترقي حکومت جوړیږي آیا دوی دا حساب ورکولی شي نو د دې په خاطر باندې چې دوی حساب نه براشي طالب حساب ته راځي د سره حساب نه څه خبره کومه ګوره دغه 18 کال مبحث صاحب په دې 18 کالونو کې د سولې سره جفا شوې بله نه نو طالب دې ته راځي چې دوی سره حساب کوي ته خو ګوره طالب خو موافقې سولې ته راځي زه دا نه وایم چې طالب ورسره حساب کوي زه دا نه وایم زه نظام ورسره حساب کوي نظام بله یو ښه نظام چې کله راشي په افغانستان کې که طالب پکې وي که طالب پکې نه وي که بل څوک پکې وي او ښه نظام بیا کولی شي چې د جنایتکار نه پوښتنه وکړي چې تا دا جنایت ولې کړی دی دوی په د دولت کې په داخل کې ځینې کړۍ شته چې هغوی د یو ښه نظام نه ویره لري او ښه نظام بیا جوړ شوی دی چې صبر وکړه ښه نظام دوی په دې پوهېږي چې ښه نظام په هغه کې جوړېږي چې دولت مخالفین راشي او د دولت سره یوځای شي هلته یو قوي دولت جوړېږي د دغې نه په ویره کې دي دوی په دې 18 کالونو کې ونه غوښتل چې داسې یو کمیسیون جوړ کړي چې هغه واقعا یو ښه کمیسیون وي ښه مشران ولري ښه غړي ولري دغسې کرزي صاحب چې څوک خفه شو ځه ولې ته سولې کمیسیون ته لاړ شه
یا مطلب یې زه وایي چې دغه شو پلانکې راوله د سولې کمیسیون ته یې راوله پلانکې داسې وکړه دغسې خلک یې راوسته نه په هغې کې د فکر خاوندان وه نه په هغې کې د سیاسیون وه نه پکې ملي خلک وه نه پکې د ایډیال شخصیتونه وه نه داسې خلک پکې وه هسې خلک یې راغوستې وه پیسې پې مصرف کړي په میلیارډونو روپۍ په هغې باندې مصرف شولې نتیجه یې صفر شوله اوس راځم دې خبرې ته اوس به موږ وګورو چې آیا امریکایان آیا زموږ ګاونډیان واقعي سوله غواړي او که نه د دې هېواد بربادي غواړي که چېرته واقعي سوله غواړي خو بیا خو دې پوښتنه باید ونه شي چې ولا تا ګلاب کې څه شی کړی دی تا ولا ما سره پخوا څه شی کړی تا به سره پخوا څه شی کړی دی سوله دې ته وایي چې یو بل ته سره بښنه کوي تاسو اوس په دې کلیوال سیستم کې وګورئ یو چا څوک مړی کوي خو کله چې سوله کېږي هغه ته څنګه کېږي هغه ته مطلب دی هغه مړی بخښل کېږي یو بل ته ورته غاړه کېږي او په نورمال ژوند تېروي که چېرته بیا هم همغه خبره تکرارېږي خو بیا هم یعنې بهرانیان اوس غواړي چې مونږ ته په شاتو کې زهر راکړي مونږ خو ته 8 کالونو کې 8 کالو کې په جګړه باندې وژلو اوس غواړي چې مونږ د سولې په نامه باندې وژني اوس به مونږ د ګاونډیانو نیتونه او د بهرانیانو د امریکا بالخصوص د ټرمپ او د خلیلزاد او د خلکو نیت به مونږ وګورو چې آیا دوی واقعي سوله غواړي او که نه غواړي دا واقعیت دی چې که امریکا وغواړي سبا مازدیګره پورې دلته سوله راځي خو د امریکا چې کوم هدفونه ځان لپاره ټاکلي وه تر اوسه پورې هغې ترلاسه کړي نه دي دا د یوه مسله بل دا دی چې تر اوسه پورې هم موږ ته چې دی زموږ نه موږ پاکستان ته ډېر نږدې دی هغوی د پاکستان ګټې ګوري امریکا چې آیا د پاکستان ګټې څونه په دې ملک مطرح کېږي یا څونه ساتل کېږي کله چې د پاکستان ګټې مطرح شوې وساتل شولې کله امریکا خود به خوده سوله رامنځته کوي خو په دې نظر چې په بین الافغاني سوله کې به هم دغه ګټې تر ډېره معتبرې وي یا به تر ډېره به د سولې هغه محور هم په همدې مسایلو سره یعنې زه درته وایم چې تر څو پورې چې د ګاونډیانو ګټې مطرح نه شي په دې افغانستان کې د سوله نه راځي دا سوله یو مصنوعي سوله ده یو مسله دا د یاد ساتئ زه د دې خبره کوم زه د سولې مخالف نه یم الله پاک د سوله راولي سولې ته ټول تږي یو خو زه داسې وایم چې خدای مه کړه چې په دغې حالت باندې دغه اوس چې په کېږي که نه په دې باندې شکر ونه باسو ځکه چې د بهرانیانو اهداف تر اوسه پورې پوره شوي نه دي زه ته د پاکستان ګوره 3 اهداف ښیم پاکستان دلته 40 کاله جګړه وکړه په څه خاطر یې ګوره وکړله پاکستان د ډیورنډ کرښې لپاره ګوره دا جګړه وکړه یو د اوبو دپاره یې وکړه د مارکېټ دپاره یې وکړه آیا 40 کاله وروسته ودود په کار شو دغه اوبه دې پې بند شي دا ډیورنډ کرښه د دوی مطلب ومنل شي او یا دې هم په خپل دغه د شته مارکېټ چې په پښتنو کې د جلال آباد کې دا ټول دغه جلال آباد مارکېټ چې دی دا جلال آباد مارکېټ ټول د پاکستان د خرڅلاو مارکېټ دی آیا هغه غواړي چې دغه مارکېټ لاس ورکړي پاکستان دلته جنګ نه بس کوي دا یو ساده خبره ده او خلک دې نه غولېږي پاکستان دلته جنګ کوي او کوي خو یو شی شته چې باید افغانان یو موټی شي یو اتحاد شي صحیح دی بیا دې کوي پوه شوي دښمن ته ډېر زارۍ او ډېر وزر ولاکه پکار دی او نه کوم ګټه لري کوي دي څومره چې زور وهلی شي ودې دا جنګ دې وکړي خو چې کله طالب ما سره یو ځای شي کله طالب ورور ما سره یو ځای شو او زه او ما ورور سره یو ځای شو که نه بیا د پاکستان هم لاس وي د ایران هم خلاص وي د امریکې هم خلاص وي د بل هم خلاص وي زه چې اوس ویرېږم زه د خپل ورور نه ویرېږم ځکه زه مړ کېږم زما ورور مړ کېږي زما تره زوی مړ کېږي زما ماما زوی مړ کېږي خو که زما په مقابل کې که زه مړ کېږم پنجابی مړ شي که زه مړ کېږم ایرانی مړ شي که زه مړ کېږم امریکانی مړ شي بیا ما لپاره هېڅ پروا نه کوي افغانستان 15 کلن تاریخ لري 15 کلن تاریخ کې صرف د ظاهرشاه دوره جنګ نه دی کړی نور په دې 15 کاله کې ټول افغانانو جنګ کړی دی موږ بیا هم جنګ ته آماده یو خو د خپل ورور جنګ ته آماده نه یو د خپل ورور جنګ نه نور تنګ شوي یو خپل ورور موږ نه وژنو د خپل ورور په کور کې غم نه غواړو خپل ورور انډیا په ژړا نه غواړو خپل ورور په دغه غواړو که موږ جنګ غواړو د پاکستان سره جنګ غواړو په نړۍ ورسره کوو چې څه رقم جنګ وي کوو ورسره ایران سره هم کوو بل سره هم کوو بل سره هم کوو نو ښه خبر دا ده چې دولت جمع مخالفین نور دې په دې وپوهېږي چې دا جنګ زموږ نه دی او موږ د دې جنګ ښکار شوي یو خوشحاله اوسئ ډېره مننه له تاسې دواړو ښاغلو د چارو شنونکی ښاغلی بغداد ارماني صاحب او د چارو شنونکی ښاغلی شریف الله ناصري صاحب د دواړو ښاغلی ونړې مننه کور ماباد چې راغلی په دغه بحث کې مو ګډون وکړو تشکر خوشحاله اوسئ د انعکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو نننی بحث مو همدلته پای ته رسېږي الله مو مل شه